د ننګرهار په دوه ښارګوټو کې راستنو شوو کورنیو ته عملاً د نمرو ویش پیلیږي. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند په هڅو او لارښوونو د کور او ښار جوړولو ریاست له لوري په بېسود او سره رود ولسوالۍ کې دوه ښارګوټو چارې نهایي شوي او ډېر ژر به پکې راستنو شوو کورنیو ته د نمرو ویش عملاً پیل شي. ننګرهار کې مسؤلینو او ولس سره د امیرالمؤمنین حفظه الله لارښوونې شریکې شوې. مسؤلینو ویلي که د ولس او نظام ترمنځ اعتماد او باور شتون ولري نو دښمن هیڅکله اختلاف نشي رامنځته کولی. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په پچرګام ولسوالۍ کې د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرامینو او حکمونو د لا ښه تطبیق په موخه د عامه پوهاوي ولسي غونډه ترسره شوه چې پکې قومي مشرانو، دیني علماو، ځوانانو او مجاهدینو ګډون کړی و. د ننګرهار سره رود ولسوالۍ خیرآباد سیمه کې له دارالعلوم ضیاء المدارس دیني مدرسې څخه شاوخوا 200 طالب العلمان او د قرآن کریم حافظان فارغ او د فضیلت لونګۍ ورته وتړل شوې. د ننګرهار نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د څښاک پاکو اوبو له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله او پراختیا ریاست دی ورته د اوبو شبکې جوړې ترڅو له دې ستونزو خلاص شي. ننګرهار کې د کورني تاوتریخوالي 2 قضیې حل شوې. د ننګرهار امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کورني تاوتریخوالي 2 قضیې د شرعي اصولو له مخې حل کړي. د ننګرهار د شپږو ولسوالۍ روغتونونو سره د طبي وسایلو او ژمنیو توکو مرسته وشوه. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست په هڅو یونیسف ادارې له لوري د شپږو ولسوالۍ روغتونونو او روغتیايي مرکزونو سره د طبي وسایلو او ژمنیو توکو مرسته وشوه.